अस्सलाम वालेकुम हाय गाय हाउ आर यू څنګه دوستانو ښه جوړې انګلیش لرننګ ان پښتو چینل نه زه تاسو ته مخاطب یم نن چې موږ کوم کلاس جوړو هغه په A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z باندې جوړو دا د بیسیک لیول لپاره هم دی ایډوانس لیول لپاره هم دی داسې څه پوینټونه چې ایډوانس لیول ته هم پته بنئ او دا په کمپیټیټیو اگزام کې ډیره فایده ورکوي ایډوانس لیول لپاره الفابet څه شی دی الفابet څو دی په انګلیش کې او لیټر څه شی دی لیټر څو دی او یو لیټر کې یو ورډز کېدلی شي که نه په یو ورډز کې یو سنټنس کېدلی شي که نه په یو سنټنس کې یو پیراګراف کېدلی شي که نه او په یو وايي واول دی که نه دی واول پینګرم څه ته وایي ا او اس ان کم ځای کې استعمالیږي څنګه به استعمالوي he is MNA دلته به ان استعمالی که A او he is DSP دلته به ان استعمالی که A دی به کوم ځای کې استعمالی او دی به کوم ځای کې استعمالی د به کوم ځای کې استعمالی او دی به کوم ځای کې لکه لیکلی د شي خو ویلی شي د او دی دا به کوم ځای کې استعمالی او راځئ اوس دا وګورئ په دې ویډیو کې ABCD نه واله تر زیډه پورې دا ټول چې کوم دي دا لیټر دي دا 26 لیټر دي او د ټولو ته الفابet وایي دا یو الفابet دی په هر یو لینګویج کې یو الفابet وي د ټول ګروپ ته یو الفابet وایي او د ان واله زیډه پورې دا ټول لیټر دي هغې مختلف ساوندونه اوازونه د دې وګورئ فرض که د A کم ساوندونه دي د B کم دي دا اوس تاسو ته ما لیکلي دي داسې ټکي چې هغې کې به تاسو ساوندونه په خپله ګورئ A alert A agree art after name F angry man rare care awesome tall تاسو به دې کې اوس ساوندونه کتلي B ball bell C cell ice D deer دل E English example he be entry extra مختلف اوازونه ساوندونه دي F pill offer G give jug magic gem H hotel O I hide ice at send high retire third or shirt مختلف J join ajar K kite make L love bulb M mother M N November aunt O only more stop on occur sun P ته ګورئ pen April Q queen equal R ته ګورئ rag march S ته ګورئ S کې مختلف ساوندونه دي site sample sugar د شین آواز هم ورکوي ensure school smile ټي ته ګورئ tall eat U کې مختلف ساوندونه دي university salute او pull push urgent دلته کې urgent run V ته ګورئ verify venture او W ته ګورئ window او what X کې مختلف اوازونه دي G آواز هم ورکوي د X هم ورکوي X-ray box Xerox او xylophone text maximum مختلف اوازونه ورکوي Y ته ګورئ yellow year bicycle mistake baby every Z ته ګورئ zoo zef ها تاسو ته ما ویلو چې په دې کې واول کم یو دی او کانسوننټ کم دی واول دې کې 15 دی A E I O U او دا باقی چې کم دی دا دی کانسوننټ دا باقی 21 دا کانسوننټ دی صحیح شو واول مخکې به تاسو وپېژنئ واول څه ته وایي واول بعضې ځایونو کې راځي نو اواز هم بدلوي د نورو ټکو څه ولګي نو د هغه ټکي هغه اواز بدل شي تاسو په دې باندې پوه شئ وایي واول نه دی صحیح ده ان او A به کوم ځای کې لګي
This is Hali's pen. There is Hali's elephant. He is Hali's M&A. He is Hali's DSP. I will come in Hali's ear. You will go in Hali's hour. This is Hali's university. تاسو ګورئ چې دې کې کم کې ا راځي کم کې ان راځي. راځي زه ته ووایم. This is a pen. ا راله ا ولې راله کمزې کې چې د کانسوننټ اواز ورکوي هلته به ا راځي کمزې کې چې د واول اواز ورکوي که واول یو که نه خو چې اواز یې د واولي ساوند د واولي هلته به ان لګي. There is an elephant. واول راله واول ساوند هم د واول راله. He is M&A واول نه دی راغلی خو اواز د واول راغلی. He is an M&A. He is a DSP. Consonant de a ولګیدو. I will come in a year. Consonant de आवाज هم د consonant دی. You will go in an hour. Consonant دی خو आवाज د واول دی نو an hour برازي. This is a university. University you واول دی خو आवाज د consonant دی. This is a university. ٹھیک شو a ولګیدو. تاسو ته ما ویلو چې په یو لیټر کې یو ورډز او په یو ورډز کې یو سنټنس او په یو سنټنس کې یو پیراګراف کېدلی شي که نه راشئ دا وګورئ چې کېدی. دلته ما یو څو سنټنس لیکلي. علي از ا نایس پرسن هی هیلپ می ان نیډ. علي یو ښه کس دی د ضرورت په وخت کې ما څه مدد کوي. هی پلی فوټبال فوټبال کوي. په دې کې تاسو وګورئ په دې کې علي لکه ا ال آی دا درې لیټر دی نو ټول لیټر دی کې دي 26 لیټر او علي یو ورډ دی ایز بل ورډ دی ا بل ورډ دی نو ټول ورډز دی کې 13 او علي از ا نایس پرسن دا یو جمله ده فول سټاپ بیا هی هیلپ می ان نیډ دا بله ده او هی پلی فوټبال دا بله ده نو درې سنټنس دي په دې کې. ٹھیک شو نو امید لرم چې تاسو به ورډز او لیټر او سنټنس پیژندلی وي. اوس په دې کې تاسو ګورئ په یو ورډز کې یو لیټر کې یو ورډز کې دی شي که نه. هی از ا نایس پرسن هغه یو مزیدار کس دی. هی از ا یو لیټر هم دی خو یو ورډز هم دی لکه یو ورډز دی مکمل ده نو په یو لیټر کې یو ورډ کېدلی شي دا ثابت شو. په یو ورډز کې یو سنټنس کېدلی شي که نه. آر یو ګوینګ ټو آفیس ټوډے ته نن ځې آفیس ته نو زه نه ځم لکه سنټنس هغې ته وایي چې پوره مکمل مطلبي. نو دلته اوس دنه یې تپوس کړی چې ته ځې آفیس ته نو هغه ورته وایي چې نه ځم لکه نو پوره مطلب یې دی چې زه نه ځم نو دا یو ورډز دی او یو سنټنس هم دی. سو ویل آی کم ټو پلی فوټبال شور وایي ته ما سره فوټبال کې او ته شور او زه کومه دا مطلب دی نو دا یو ورډز هم دی او یو جمله هم ده. ها پیراګراف څه ته وایي واټ از ا پیراګراف. دلته زه تاسو ته یو پیراګراف لیکم خو شارټ علي وین ټو پېښور علي پېښور ته تللی هی ډېډ ام بی اے هغه ام بی اے کوله او بلا 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 دا خو د علي خبره وه دا یو پیراګراف شو. آی ډیډ جاب دیئر ما دلته جاب کولو او بلا 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 دا بل پیراګراف شو. اوس ټاپک بیا بدل شو. کالام از ا بیوټیفل پلیس او کالام مزیدار ځای دی یخ ځای دی کالام داسې دی کالام هغسې دی دا بل پیراګراف شو. نو کله چې یو ټاپک شروع وي او بدل شي بل ټاپک شروع شي نو هغه بل یو پیراګراف پاتې شي نو داسې یو پیراګراف دوه درې داسې دی نه یو آرټیکل جوړ شي بیا. ټیک شو پیراګراف دې ته وایي یو ټاپک باندې خبر. ها یو سنټنس یو پیراګراف کېدلی شي که نه. راشئ وګورئ اوس دا سنټنس. having been seen by my dad who was standing study نه دی دا standing دی یو په ځای باندې به ا لګي. ټیک شو دلته مسټیک شوی دی. who was standing at a shop next to the cinema hall where I was buying tickets along with my friends for the movie. I got scared of being scolded but he didn't react at all. کله چې زه ملګرو سره تلمه سلیما ته هلته ما ټیکټ اخیستو نو زما پلار یو دوکان مخې ته ولاړ و زه یې ولیدمه نو زه ویرېدمه چې دا به اوس ماته څه وایي خو هغه څه
action یعنې څه اکټ ونه کو سی ماته ونه ویلې. دا پوره یو جمله ده او یو پاراګراف هم دی. ټیک شو. ها واټ از ا پینګرم. پینګرم څه ته وایي؟ دلته دې جملې ته ګورئ. د کویک بورن فاکس جامپس اوور د لیزي ډاګ. یعنی په کوم یو جمله کې چې د ا نه واله زړه پورې لیټر راشي نو هغې ته پینګرم وایي. په دې جمله کې د ا نه واله زړه پورې لیټر موجود دی، دې ته پینګرم وایي. پینګرم امید لرم چې تاسو پیژندلی وي. د او دی، دا دی ما هسې لیکلی دی لکه هر ځای کې ټي ایچ ای لیکلی شي، خو بعضې ځای کې د ویلی شي، بعضې ځای کې دی ویلی شي. کله چې د نه وروسته د واول راشي نو هلته دی ویلی شي. دا دی اینډ، دلته دی اینډ دی به وی. کله چې د کانسوننټ اخیره کې راشي، اواز د کانسوننټ وي که واول وي نو هلته به د وی. لکه اوس د یونیورسټي، یو واول دی خو اواز د کانسوننټ دی نو د به وی. د یونیورسټي، د فین. ټیک شو. امید لرم چې تاسو به په دې کلاس باندې ښه پوه شوي وي او څه نه څه خو به مو ترې زده کړي وي. څه نه څه نوي پوینټونه به ترې ایډوانس لیول هم زده کړي وي. کمپیټیټیو ایګزام کې دا ډېر هیلپ ورکوي. او ویډیو چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره زیاده زیاده شیر کړئ چې د افغانستان پاکستان په هر یو دره کې کوم پښتون سټوډنټ دی چې هغه خامخا انګلیش زده کړي، د انګلیش د رولونه خبر شي او مخکې په دې باندې په خپل پرمختګ کوي په دنیا کې. Thank for watching. Take care. The love, Aman.